تپوس مې مه کوه چې څنګه به یم مړه بس ژوند دې ګزاره کومه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. احسان الله احسان یم د کلم ادبي پاڼې نه. نن ورسره بیا یو ځل په کلم ادبي پاڼه کې غزل افریدایي شتون لري، نو غزل افریدي ته په خپل پروګرام کې هرکلی. احسان لالیا ډېره زیاته مننه. احسان لالیا کار دې هم ستایم، زیار دې هم ستایم، بلا مینه دې کوم، مننه دې کوم چې دلته راغلې، موږ لرې وخت راکړو. د کلم ادبي ملګري د ټول ټیم یې ډېره زیاته مننه کوم چې دلته راغلل، موږ لرې وخت راکړو. د خپل پیج نه یې د مو شعرونه مینوالو ته وړاندې کړل. ډېره مننه غزل صاحب. څه به ورسره شریکوې؟ احسان لالیا غزل نه مخکې یو درې شعرونه دي. د سترګو جنګ له د ماښام راشه، د سترګو جنګ له د ماښام راشه او کرنه اخلي انتقام راشه. د سترګو جنګ له د ماښام راشه، کرنه اخلي انتقام راشه، او د ژوند سپرلي له مې مستی راکړه. د ژوند سپرلي له مې مستی راکړه. د ژوند سپرلي له مې مستی راکړه، د زړه په دښته کې پیغام راشه، او ستا د بېلتون چغې او شور غزله، ستا د بېلتون چغې او شور غزله، دومره د بس و احترام راشه. غزل مطلع د صاحب شاه صابر سے په طرحه باندې مې لیکل کړي وو. نن په ځان بله تجربه کومه، ستا په خوارو زلفو کې شپه کومه. نن په ځان بله تجربه کومه، ستا په خوارو زلفو کې شپه کومه، او تپوس مې مه کوه چې څنګه به یم. تپوس مې مه کوه چې څنګه به یم. تپوس مې مه کوه چې څنګه به یم، مړه بس ژوند دې ګزاره کومه. مننه. او ستا د جبین په آینه کې اشنا، ستا د جبین په آینه کې اشنا، د خپلې مینې ننداره کومه. او د تهمتونو پند په سر اخلمه، د تهمتونو پند په سر اخلمه، د چا د نوم ذکر ښکاره کومه. د تهمتونو پند په سر اخلمه، د تهمتونو پند په سر اخلمه، د چا د نوم ذکر ښکاره کومه. او په لر او بر کې چې مثال پاتې شي، په لر او بر کې چې مثال پاتې شي، ژوند په صدا سي پیمانه کومه. مننه. او ستا د وعدې د سوري لاندې اشنا، ستا د وعدې د سوري لاندې اشنا، زه انتظار هره غرمه کومه. مننه. ستا د وعدې د سوري لاندې اشنا، زه انتظار هره غرمه کومه. او اخري مقطع یې بیا دې په مړ وجود کې ساره والم، بیا دې په مړ وجود کې ساره والم، او غزله بیا درته ټپه کومه. بیا دې په مړ وجود کې ساره والم، او غزله بیا درته ټپه کومه.